survive ژوندی پاتې کېدل ژوندی پاتې کېدل He survived the accident هغه په پیښه کې ژوندی پاتې شو هغه په پیښه کې ژوندی پاتې شو upset خفه She was upset about the news هغه د خبر اوریدو سره خفه شوه هغه د خبر اوریدو سره خفه شوه voice اواز His voice is very loud د هغه اواز ډیر لوړ دی د هغه اواز ډیر لوړ دی weather موسم The weather is very cold today نن موسم ډیر یخ دی نن موسم ډیر یخ دی wise هوښیار He is a wise old man هغه یو هوښیار مشر دی هغه یو هوښیار مشر دی allow اجازت My parents do not allow me to go out late زما مور پلار مالا بهر ته د ناوخته تلو اجازت نه راکوي زما مور پلار مالا بهر ته د ناوخته تلو اجازت نه راکوي announce اعلان The teacher announced the exam date استاذ د امتحان د تاریخ اعلان وکړو beside خوا کې She sat beside her mother هغه د خپلې مور خوا کې کېناسته challenge ننګونه This is a big challenge for me دا ما دپاره یو غټه ننګونه ده claim دعوه کول He claims to be an expert هغه دعوه کوي چې زه ماهر یم condition حالت The car is in bad condition موټر په خراب حالت کې دی contribute مرسته کول Everyone should contribute to society ټولو خلکو له په ټولنه کې مرسته پکار ده difference فرق What is the difference between these two words په دې دواړو الفاظو کې څه فرق دی
په دې دواړو الفاظو کې څه فرق دی؟ divide تقسیم تقسیم divide the cake into 4 pieces کیک څلور ځایه تقسیم کړه کیک څلور ځایه تقسیم کړه expert ماهر ماهر he is an expert in mathematics هغه په حساب کې ماهر دی هغه په حساب کې ماهر دی famous مشهور مشهور this city is famous for its food دا ښار په خپل خوراک کې مشهور دی دا ښار په خپل خوراک کې مشهور دی force مجبورول مجبورول don't force him to do it هغه په دې کولو مه مجبوروه هغه په دې کولو مه مجبوروه harm زیان زیان smoking can harm your health سیګرټ څکل ستا صحت ته زیان درکولی شي سیګرټ څکل ستا صحت ته زیان درکولی شي lay کېدوه کېدوه lay the book on the table کتاب په میز کېدوه کتاب په میز کېدوه peace کراري کراري we all want peace in the world مونږ ټول په نړۍ کې کراري غواړو مونږ ټول په نړۍ کې کراري غواړو prince شهزاده شهزاده the prince lived in a big palace شهزاده په یو لویه ماڼۍ کې اوسېدو شهزاده په یو لویه ماڼۍ کې اوسېدو protect ساتنه ساتنه a mother always protects her child مور تل د پاره د خپل ماشوم ساتنه کوي مور تل د پاره د خپل ماشوم ساتنه کوي sense حس حس he has a good sense of humor د هغه د مزاح حس ډیر ښه دی د هغه د مزاح حس ډیر ښه دی sudden ناڅاپه ناڅاپه there was a sudden noise outside بهر ناڅاپه आवाज راغی بهر ناڅاپه आवाज راغی therefore زکه زکه it was raining therefore we stayed inside بهر باران وریدو زکه مونږ دننه پاتې شو بهر باران وریدو زکه مونږ دننه پاتې شو accept قبلول قبلول I accept your apology زه ستا معذرت قبلوم زه ستا معذرت قبلوم arrange ترتیب ورکول ترتیب ورکول please arrange the books on the shelf کتابونه در سره په الماری کې ترتیب کړه کتابونه در سره په الماری کې ترتیب کړه attend ګډون ګډون I will attend the meeting tomorrow زبا سبا
په غونډه کې ګډون وکړم. زه به سبا په غونډه کې ګډون وکړم. بیلنس توازن توازن You must balance work and life. تا له په کار او ژوند کې توازن پکار دی. تا له په کار او ژوند کې توازن پکار دی. Contrast تضاد تضاد There is a contrast between rich and poor. په شتمن او بې وزله کې تضاد دی. په شتمن او بې وزله کې تضاد دی. Encourage حوصله افزایی کول حوصله افزایی کول My teacher always encourages me. زما استاذ تل زما حوصله افزایی کوي. زما استاذ تل زما حوصله افزایی کوي. Familiar آشنا آشنا This place looks familiar to me. دا ځای ماته څه آشنا ښکاري. دا ځای ماته څه آشنا ښکاري. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.